سلامونه ښه راغلاست درته وړاندې کومه د موږ د سمت شمال طرف ته کوم چکر موږ شروع کړی دی هغه یو نوی اپیسوډ ته ښه راغلاست درته وړاندې کومه. دا وخت موږ یو تخار ولایت پورې مربوط یو ولسوالۍ ده په نامه د فرخار ولسوالۍ. داسې یو منظرې دي ماشاءالله چې ډېرې ښایسته تک شین خوړ بهیږي، دا غرونه او دغه چمنونه شته دا څه وینئ څومره ښایسته دي. انډیوالانو ویلې وایي ځو بدخشان نه بېرته موږ مزار طرف ته، نو سفر و مزار طرف و تخار ولایت چې ده بیا موږ په مسیر کې وو، نو بیا فرخار ولسوالۍ کومه چې تخار ولایت پورې مربوط ده ډېره زیاته مشهور ده د خپل ښایست لپاره. نو راغلو دلته انډیوالانو سره اوس به دلته بنډار وکړو، څه ګپ شپ به ولګوو، ټوکې ټکارې به وکړو له خیره سره او سفر هم سیده له خیره سره د مزار په طرف ته. نو تاسو دغه منظرې کتلی سئ ماشاءالله دومره ښایسته منظرې دی او ښایسته شمال لګېږي چې ډېر خوندورې. نو موږ به د منظرونو خوندونه واخلو، په تاسو باندې هم ونی په تاسو باندې هم وینمه خوندونه ورنه واخلئ، ملتیا مو وکړئ. یو کار بیا ښه راغلاست درته وړاندې کومه مزار طرف ته هم سفر شروع کړی، څنګه مې ستاسو ته مخکې وویلې دغه کوتل چې تاسو ته ښکارېږي د علاقه دا ټوله د کوتل یرګنک په نامه باندې یادېږي.
دغه دشته تاسو شاته وینئ، تاسو ته سکرین باندې هم ښکارېږي. او په دې باندې بله جالبه خبر دغه لوی موټر چې تاسو ته ښکارېږي دا بل روسۍ موټر ده راشین، دغه یې کش کوي، دا بار موټر کش کوي، 1,500 روپۍ ورنه اخلي. صرف تقریبا یو ډېر زیات یو 4 کیلومتر لاره به یې دا چړایي ده ټوله، په همدې خیزه 1,500 روپۍ ورنه اخلي. نو دا واړه موټر چې دي دا هم ډېر په سختۍ باندې راخېځي. سړک چې دا خامه ده تقریبا داسې یو 20-30 کیلومتر پورې، خو دغسې اوس ډېر جوړ کړی ده او وایي چې دا به نور هم پخوي. نو دغه لاره چې دا مزار ته دي دوه لارې ځي، یو د بغلان طرف نه لار راځي او دا اوس چې موږ راغله کندوز طرف نه لار راځي. استاد دا لاره په څه نوم باندې یادېږي؟ د کندوز طرف نه چې راځي چاردره باندې راځي، دغه بیا کوتل یرګنک راځي دینې خواته، بیا له خیره سره سړک هم پخېږي او لاره سیده مزار ته سیده تللی. او بغلان طرف نه چې راځي همغه ته کوم سړک نوم یادوي؟ سمنګانو لاره باندې. اوس دا موږ چاردرک لاره باندې روان یو، انشاءالله بېرته چې ځو موږ به له خیره سره د سمنګانو لاره باندې ځو له خیره سره. نو امید لرم چې تاسو به د منظرونه خوندونه اخلئ. ملتیا مو بندوبست مو که په لاره باندې هماغه څه کومه موږ هغه څه ورسره کړی و سریش هماغه سره کار وسو ښایست سره مزار ته راورسېدلو. اوس هوټل هم پیدا کولی، هوټل نه پیدا کړلی، اخر هم یو هوټل پیدا کړو، سره راورسېدلو. اوس وخت د ډوډۍ سلامونه سهار مو بخیر. د شپې موږ خیر سره راورسېدلو مزار شریف، تقریبا انډیوالانو طرف ته لاړو. نو هلته موټل کې اتاق ونیوه، ډېر زیات پازاب سو اتاق نه پیدا کېدو. تقریبا شپې شلبان یا تقریبا 2:30 بجې چې موږ هوټل ته راورسېدو، اتاق مو ونیو، شپه خیر تېره کړه. سهار چای مو وڅښه، اوس له خیره سره زه به مزار شریف ته، د هغه نه پس زه پشتپې کانه ته او بیا له خیره سره حیرتانو طرف ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مسئ خیر سهار په خیر. السلام علیکم. انډیوالانو مې د شاور واخیستلې، ښایسته هوټل و، ځانونه یې فرېش کړو، ورځو له خیره سره. او دغه بلاګ له خیره دې چې پورې خلاصېږي. انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به مزار شریف پشتپه کانال او د حیرتانو بندر څه ده هغه به تاسو باندې وینم. مننه، ښه وخت درته غواړم. خدای په امان.